نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أما بعد الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وبعد إن أبواب الجنة تحت ظلال السرور بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى عزیزانو دا 12 نمبر بیان ستاسو مخ کی پیش کی پا کمو معلوماتو چه تاسو اغا بیانونا حاصل کریو و مغا معلوماتو بانے بادا 12 نمبر بیان ستاسو مخ کی پیش کی گی اللہ دیو کی چیزیں بیان کرے شما ہوتا سے بڑیر محبت سرا ہوئے بے اللہ والما تدا عمل توفیق اور پسے تاسوام مسلمانانو تدا عمل توفیق نصیب کی عزیزان و سمال چید دعاو جہانو د سردار د صحابہ کرامو نم او غیرت او مرانا پا دین باندے کافرانو اولی دا نابو سوپیان کور پا کور اگر دے آو دشپگو قبیلو سرائے سلاو کا نجد طلاق او د نجد قبیله ځان سره ملګری کړي د بنو نذیر قبیله ملګری کړي د بنو سعد او بنو سلیم قبیله ملګری کړي بنو اسد او بنو ثعلبہ دا قبیله ځان سره ملګری کړي
ابتداءً لزر کسان سرد اوخان او داسونو او سرد وصلو د مکه مکرمه نه بهر یو میدان کې جمع. دغه وخت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د جاسوس په نیت مکه مکرمه تراغلی او چې دا ډلې ولې چې لزر کسان برابر دي. معلومات شو چې دی په مدینه منوره باندې حمله کوي. دا اخر د هجرت سلورم کال دی پنځم شروع کېدو والا چې ویل دغه صحابه کرامو منډه مدینه منوره ترال. دغه وخت محمد رسول الله د جمعې بیان ته ولاړ دی په منبر مبارک باندې ولاړ دی. کونانو سردار میں خطبہ فرمائے دا اللہ حمد و ثنا وائے. دا صحابہ کرام حضرات کے ناستل محمد رسول اللہ بیان کئی او ددی پستر کو مبارکو کے بئی. صحابہ کرام ورت پوری چدا بیان گویا کہ نہ د جڑا دے نہ د خفگان او ددی صحابہ کرام په مخ باندې کے بئی. سماج تطریب جانان ختم شو. صحابہ کرام آلل یا رسول اللہ پلار و مورم در نظار شا. کونینو سردار ورطا فرمائی چه پستر بکم اوہ کے پمخم دا اوہ کو قطار او پگریبانم دا اوہ کو باران رارے. دا صحابہ کرام ورطا ویا رسول اللہ پلار و مورم در نظار شا. زمون زان در نصدق شا مون دا مکی مکرمی نرات دا اغخار پا میدان کے بہر خلق را جمع. ابو سفیان سر جنڈوا لزر قبیلے گویا کہ را جمع کری. یو دا بنو اسد قبیل دا بنو سعد قبیل دا بنو سلیمان قبیل دا بنو غطفان قبیل دا او گویا کہ دا نجد مخلوق کسان راغلے چه دا طول تعداد لزر دے محبوبت توری ورسر دے غشی ورسر دے او ورسر نیزی دے اسونو دادون ورسر دے پا مدینہ مرورہ حملک والغائر روان دے. محمد رسول اللہ منبر مبارک دپور تشو آواز فرمائے الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ استا حمد و ثنا زدرنا رضعما زدرنا پخلیم خویا اللہ ترانا رضائشا. یا اللہ تو پدے گواہے پدے بانے خبیرے پدے خبرت پوئے شد مکے کافران رالی چار چاپیر یہودیان نصرانیان او عیسیان ملگری شوی لزر کسان دی پا مدینہ منور باندے حملہ دار. وقت دعاو جانو سردار میں مدینہ منور کے کسان خوارک چھ علقی قربان لاشی او دا مدینی منور پا بیل بیل بازار پا بیل بیل محلہ او پا بیل بیل درواز کے آواز کے چھ محمد رسول اللہ مغوائی. یرا چھ دعاو جانو سردار خبر فرمایا صحابہ کرام زارم راضی کونین خواہ کیوزی چھ یا رسول اللہ لبائی. زوانان راضی یا رسول
رسول اللہ لبیک، معشومان امراضی یا رسول اللہ لبیک، ناری نو سر زنان امرالے یا رسول اللہ لبیک. سوک سوک چھ دا کونینو سردار مخل راضی لاس بنا مدریگی او دا زان قربانی پیش گئی، دا جان قربانی پیش گئی، چاہ دا بچوں قربانی پیش گا، چاہ دا مال اولاد قربانی پیش گا، چاہ دا تخت و دا جہداد قربانی پیش گا. دا دوارو جانو سردار سلمان فارسی روز، سلمان فارسی تہوے چراشا سعد ابن معاذ امراولا، صدیق اکبر دے مہاجر، حضرت عمر دے مہاجر، حضرت عثمان دے مہاجر، اوسط اللہ صد الرسول حضرت علی حیدر کرار امراولا. یہ رسول صاحب کرام حاضر دے ورتوی دا لسوزر کسانو حملہ دا علیز مشور غوارم ستاس مشور تضرورت دے نور بدا اللہ نا امداد غوارو خود مدینی منورے ظالم خبر گئے زوانانم خبر گئے چھ کافران اتفاق کرے لزر کسان سرد وصلے دے طرف دا کافرانو دا سنو دوڑی وے او دوڑی پوت کی گئے دا تورو شنگادا پمیونو کے اوری دیکھی گئے پر وصل را روان دے اس منلس تجویز پکاوے. بل صحابی وقت تجویز راندے کئی سلمان فارسی را گئے پلار مور میں در نظار شاہ زمار احدن قربان شاہ یا رسول اللہ مبارکہ دلس زر کسانو سر مقابل گرانا دا پا مدینہ منور حمل کئی چار چاپیر بد مدینہ منورینا یو خندق اکنو یو کندب اکنو چکا فران رازی پا کندو کی بخیل شی او کندو کی برا گزار شی. یا رسول اللہ مبارک نرا سر ترشتا نرا سر غرشتا نرا سر غششتا نرا سر نزشتا نرا سر جادو نشتا محبوب کریمہ خو یو کند بوکنو کافران بور پروزی منبپ دبرنا کچا سر لختوی دا قجوی چکوی چا سر گوئے کے سوبارے و تپنی چا سر بکو تک محبوب دا دین دا خدمت با مونگ دلاس پلگی او سو گوئے دا قجوی پلختا کچا سر توروی اغب استعمال خو محبوب کریم یولو یکم دا چار چاپے رکنو لغواری. صحابہ کرام خبر محبوب منو دا لس لس گزا کندے پک خلق و تقسیم کا سو کے لس لس کسان پا یو یو حصہ تقسیم مگر دمر اگی نو سر گویا کے روٹا اشتا نہ قجورشتا پنہر خیٹ دن دا پارا قربانی گی. ددوارو جاڑو سردار کل مبارک سجدے للاشی پا سجدہ کے اجاڑی دا اللہ دا سوال کہے چی یا اللہ تمہیں کہبان شاہ کل دا جانان پسترگو مبارکو کے راج صدیق اکبر وطوئی محبوب خیر دے جارما منزالون قربانو محبوب قرار شاہ کونین سردار مبارک لکل کل اوہ کی پاکی کی کل عمر فاروق راج پاپل بڑکیو اوہ کی پاکی کی دا کونین سردار مبارک میں ورطوئی پیدا چھ اللہ تا اجارم اللہ نا اغارم اللہ تا سجدے علمم لفظر کسان راہ روان لے. یو طرف تا صحابہ کرام اگری بل طرف تا کفار مائی دویدرے زر کسان اوچ مدینہ منورے لرا رسیدل نگویا کسلوے زر کسانو مدینہ منور باندے حملہ کئی زنان قربانی پیش گئی یا پروردگار
ستا په دین قربانی پیش کړي، زنانه ستا په دین قربانی پیش کړي، نارینه ستا په دین قربانی پیش کړي، صحابه کرام په دین قربان کونانو سردار چې وکتل صحابه کرام په نهر لګیا دي، مورچې کنئ، خندق کنئ، لختی چار چاپیر کنئ. کونانو سردار وی یا اللہ دا خو ډېره د نارامۍ خبره ده، د بدنامۍ خبره ده چې زه په سجده پروت یم، زما صحابه کرام جنګېږي. محبوب کریم پودالا بیلچا او جبل په خپلو لاسو کې راوړ. کونانو سردار مبارک ملا وتړله او لاندې لختي او کنده کې ورکوشو. کونانو سردار مبارک می خندق کنئ، په والضحی رخسار باندې اوښکې روانې دي، په والضحی رخسار خولې روانې دي، په والله زلفو باندې ګردونه پراته، د والله زلف مبارک کې غبار مبارک پر روان دی. هغه غبار چې د الله لار کې پورته کېږي د محبوب په والضحی رخسار او په والله زلف مبارک پر د کونانو سردار مبارک میں لختے کنئ، خندق و مورچہ کنئ، یو طرف نواز راگ د کونانو سردار مبارک جڑا ترول. صحابہ کرام ولی سرگئی وحی ولی جاڑئی ولی خفگان نے. یو صحابی راگی یا رسول اللہ مبارک دومرا اگیوا شکیڑ پور میں کانے ترلے نن اوما روز چی نهار یمار نمی خجور لیدل را نمی دوبوز گوٹ کرے او نمی روٹے لیدل را دومرا اگی محبوبا شدلو کے نمی غیر پوئے او بدن پوئے کانے تولے لگوک صدیق پر روان دیشو محبوبا زمان جان تانزار شاہ صحابہ کرام کانی تڑلی او مام خیٹ پورے کانی تڑلی دومرا اگے ماں نہرے ماں سر گئے واما خوبیام دا میدان نظمنا زما بدن دے قربان شے دلو کے دلاسا خوجستا پا دن باندے قربان ستا پا نم باندے قربان محبوب کانے میں گیڑ تتڑلے دے. کونانو سردار مبارک میں صحابہ کرام تسلی ورکئی کتاسو غریبان ہے نظم غریب ماں کتاسو نہر ہے نظم دسر نہر ہے کپتاسو دوری پرتیرے پمام گردون پراترے او کتاسو گیڑے پوئے کائے تڑلے ندہ محبوب کا گیڑے مبارک پوئے دو گٹے دو کانی تڑلے محبوب تمر نہرو چکونانو سرداروں پا نہر بان صادر او دا اللہ پا دین باندے قربان. صدیق اکبر زمان کی ہڈی مبارک تکورا خوچ صدیق اکبر قتل پا مخید اوہ کو باران رات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارمان تا خود اقبل گیڑی غم کھاؤ دقبل نہر خفگان نکھاؤ نظمہ گیڑی ترہو قتل وی محبوب گیڑا مبارک دم لاسا یو زہرہ مم یو یو کانی ترہرے خطا دا نہر نقد کانی ترہرے محبوب دی وجہ نجارمان. کونانو سردار ورطو فرمائل تو رواخلا غش واخلا نیز واخلا اگر ان کافرانو اسن رو رسید دتور شنگادا ابو سفیان مشرے دخپل جہاد اعلان کئی او منبتا اللہ دا جہاد اعلان کھو ایازنہن امراضی کونانو سردار مبارک پا دن قربانی پیش گئی چار چاپے ہنا پا دن باندے حملی دی سمالی جد کافرو ڈنر آغلا کونانو سردارو فرمائل زنانا دی پیو کلا کی بنشی اسنا دا کافر ظالم
الله خودا وید طول زنانو امیر و سردار بزے محبوب جنڈ مال لاس کے راکا بی صفیہ وی ضرور ناموس بکٹما دا حضرت حمزہ ناموس بکٹم او دا وقت میں دا کونین سردار مبارک لاس کے متولا یار کافران پنزل لسوزے چار پہر کو مدینہ منورہ حمل کئی کونین سردار مبارک باندے حملی دے دا کونین سردار پا مدینہ منورہ پا پور مبارک حملہ نگوخ یہودی راگے او امام ابو سفیان اجازہ راکا ما دا کونین دا سردار زنان پکلا کے بن گلے زب پدے زنانو باندے حملہ کما اگر یہودی جسم اللہ بی بی صفیہ گوری لخت ور سہدا چکا ور سہدا اگر التفید تنور کار کو او اگر چکا باندے دہلا دا دن کار کئی اگر یہودی جسم اللہ کھنڈا کے پریوت دا امیر حملہ خودا دا زبیر مودا او دا رسول مقبول ترودا سمالی چدا یہودی را گزار شکند کے دے پہ برن گزار کا او چگے کچے یا رسول اللہ سادہ دن دشمن میں زان تغیر کرا دائے اگر یہودی کند کے مردار کا او پمند کونان سردار لرالا چدا یہود سردار میں مرکا او دا یہود ایجن میں بوئے کے مردار کا پند الاسود جہاد روان لے صحابہ کرام اگی دی کونان سردار سرور منذ نقضاشو کونان سردار دعا فرمائی یا اللہ سنگے چمان ملخضا کا دا کافرانو پکورنو قبرنو کے اوبل کا زمان استا فریضت ازاد کرا کونان سردار اس بیا اللہ پور تکئی یا اللہ زمان صحابہ کرام زخمی شو یا اللہ تپید اقبل طرف نسل راولا ندوار جان سردار مبارک سرگو کے روح کے وے لاسو اللہ تکئی دور کا صحابہ کرام ولار دی کونان سردار دعا کئی صحابہ کرام پہ بجمانین کئی چی اللہم امین یا رب العالمین یا رب دعا جانو سردار دعا منظور شوا دے طرف نبی سلیران پنگروں کی ولو مکرلا دخورات سامانے والا پگردنوں کے ختم کو اوسلیو یخنی رالا گردو غبار راگے سمر کافران چرازے اگر کندو خندق کے غرزے گے صحابہ کرام کے دو پاس گزارو نشوک لگا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہو دا کافران و مغلران او کافران تے چار چاپے رتو سعد بن معاذ باندے غشران او سمال چو لگے ویلت روان شوا سعد بن معاذ بکل عزیز پجراشو ویا پروردگار زغستا پدین قربانی پیل کو سعد محبوب پناموس قربانی پیل کو یا اللہ تر اغم وجنما شتر کم وقت پرور میں کافران پا محبوب علیہ السلام مغلوب کرینی ہو جانان دن میں تکترینی لگا دا سعد بن معاذ دا بدن نوین روان دا کونانو سردار مبارک فرمائل چه دا سعد دا بدن نوین روان دا الازما خیمی طرف دہرانیز دیکھن شپجور شلا چار جور شوا سعد بن معاذ یا اللہ دمرا میں روح کا چه دا یہودیان دیر کما دا کونانو سردار پپو مبارکو کے عبرزو ما یا دا
نصرانیان راہ کر، کافران راہ کر، سعد ابن معاذ دا بدن مبارک نے بھی نہ بہیگی. کونین سردار مبارک مراغی و سعد ابن معاذ ستابے گانی سوالو نماوریدل اللہ قبول کرے. مات معلومات سچت پیسہ کرے. اللہ فرمائیو مغب منے ام پاک بدا اللہ رضاوے. کافر اشبت سا وگر افطار شو حکم اوکا سعد ابن معاذ چی ما شمان دم آزاد، زنان دم آزاد، ضعیفان دم آزاد، داکم چی زوانان کونانو سردار چی چاپ کانی وشتے آقا دم قتل شے. چاہ چی پہ دا توری گزار کرے آقا دم قتل شے. او چاہ چی پہ دا غش گزار کرے آقا دم دل تک قتل او پزید مردار شے. دوارو جن سردارو فرمائے چھ سعد ابن معاذ تو فیصلہ زمان فیصلہ دا سعد ابن معاذ پر رضا دا اللہ گوئے کہ رضا را دا غلوارو معاف کے زنانا معاف کے او دا زنانا تکرد دا کافرو قتل و مردار شیک. یا سعد ابن معاذ چکل حکم کو ٹول فیصلہ راغلا شلا وے یا اللہ بدن میں بھی نہ روانا دا اس کو میں جنت لے گے.